ګلالۍ سمه ده وروره بیا نه راځم زه هم پوهیږم چې زما راتګ به ستا په زړه کې هیڅکله هم رحم رانه ولي پاتې شوه د خدای خبره څه چې خدای له ما سره کوي ښایي زما د نیت او عملونو له کبله یې نه راسره کوي کیدای شي دا یو امتحان وي زه دښمن ته ناسم نیت نه لرم زه اوس هم په خپل تقدیر راضي یم او دومره همت خدای راکړی چې زغم ولرم ساجد په غوسه غږ پرې وکړ ځان راته ملایکه ملایکه مه جوړوه نوره ولاړه شه د څه دپاره دې سترګې راکې خښې کړي دي ګلالۍ ځواب ورکړ ځم وروره ځم د وروستي ځل دپاره مې ستا مخ ته کتل ته چې هر ډول فکر کوې زما خو ورورې ساجد وویل ځکه دې د واده لومړۍ شپه په زندان کې راباندې تېره کړه ځکه دې د یو قاتل نوم راباندې کېښود دا د خواخوږۍ خبرې دې هیڅ ګټه نه لري ځه لاړه شه ساجد یو ځلې بیا ورپسې دروازه بنده کړه نور کور ته ننوت خپلې ښځې ته ورغې ورته ویې ویل ګلالۍ ته مې داسې سبق ورکړ چې بیا به هیڅکله بې ځایه په چا تور ونه لګوي هغې ورته وویل هغه بیچاره دې څه کوله په رښتیا هم ګلالۍ تېروتنه کړې خو څه دې کوله تور سرې ده په دې لنډ وخت کې ډېر غمونه ولیدل اخر خور دې کیږي هغه غریبه په کم عمر کې کونډه شوه لور یې مړه شوه میړه یې د لاسه ورکړ د خاوند د جدایي درد ته نشي لیدلی ما ته یې ښه درک لګیږي 10-12 ورځې بندي وي ته څه پوهیږي چې په ما څه ډول قیامتو ساجد د هغې خبرې په اورېدو لکه سره مچۍ چې وچیچي مخ یې له غوسې تک سور شو او خپلې مېرمنې ته یې په غوسې ځواب ورکړ یوه خبره هم نوره راته د ګلالۍ په هکله ونه کړي که نه نو د ساجد پر مېرمنې راضي باندې د هغې رټې خبرې ناسمه اغېزه وکړه هغه هم احساساتي شوه او ځواب یې ورکړ که نه نو څه به وکړې مړه به مې کړې په اصل کې خو د تا دماغ خراب شوي ته خپل ضد ړوند او کوڼ کړی یې ګلالۍ دومره هم بده نه ده څومره چې ته فکر کوي هر انسان تېروتنه کوي خو کله چې هغه په خپله د تېروتنې احساس وکړي باید خبر او ضد دومره ونه غځول شي زه به د ګلالۍ هغه احسان هېر نه کړم چې د هغې لور مسکا مړه وه او زه د ناویتوب په ورځ دې کور ته راننوتلم ټولو ښځو شونډې بوڅولې یوې بلې ته ویل چې هغه د سپېره راغله یوه خو یې وڅټله نور به څومره وڅټي خو ګلالۍ یوازینۍ ښځه وه چې دوی ټولو ته یې ویل داسې هېڅکله مه وایې له ما سره چې څه شوي دا د تقدیر خبرې دي په راضیې پورې هېڅ تړاو نه لري که د ګلالۍ په ځای بله ښځه وې لومړی به هغې پیغورونه راکول ساجد ورته له ځایه په غوسه راپورته شو او ویل دا خوله به دې بنده کړې او که زه یې در باندې بنده کړم راضي ځواب ورکړ نه یې بندوم څه چې دې زړه غواړي هغه وکړه چا تېروتنه نه ده کړې ته خو هم 14 کاله په ایران کې ورک وې دومره دې نه ویل چې یوه پردی تورسرې مې په خپل نوم کړې دومره فکر دې نه کوو چې یو څوک مې په هیله او انتظار پرېږدي احساس دې مه ډو چې دومره یې ناړ کولې چې د یو چا ژوند د تباهي اړخ ته روان دی او زه چې مسؤلیت لرم باید د هغې لورې ته پام وکړم د ساجد قهر نور هم زیات شو خو هغې د راضي په وړاندې هیڅ ځواب نه درلود سپک جګ شو چې کوټه ور پرېږدي او بهر ولاړ شي له کوټې ووت هلته یې هم زړه قرار ونه کړ بهر ته د تلو اراده یې وکړه چې دروازه یې خلاصه کړه بیا یې په ګلالۍ او د هغې په ماشومانو سترګې ولګېدې ګوري چې هغې وناست دي او هیله لري چې ساجد به یې وبخي خو دا ځل د ساجد له غوسې نه وجود رېږدېده سترګې یې بهر راوتلې وې په ګلالۍ غږ وکړ ای بدبختې ته نوره نه ځې او که زه دې په زوره له دې ځایه وشړم خپله خو ازلي ښه ورځ نه لري په ما دې هم بده ورځ راوسته زما په کور کې دې هم د بدبختۍ تخم وشینده ښځه دې راته تربوره کړه خدای دې له تا سره ښه نه کوي ساجد نور د ښار په لور روان شو ځکه چې په کور کې هم ځای نه وو ګلالۍ په داسې حال کې چې سلګۍ وهلې خپل ماشومان د کور په لورې وخوځول د ساجد د کور په څنګ کې د هغې یوې بلې ګاونډۍ ښځې له دوهم پوړ نه دغه ټول جنګ لیدلی وو نو ګلالۍ ته یې د حرکت په حالات کې غږ وکړ ای خورې راځه دلته به لږه دمه شي زه به چای درته وکړم ګلالۍ وویل خوشحاله شي موږ کور ته ځو ستونی مې سره ورغلی هیڅ شی مې نه تېرېږي هغې ښځې بیا ورته وویل دا دې ورور که دښمن دی دا دې ورورو که دښمن دی دی په سینه کې خو یې زړه نه وو تور کاڼی وو ګلالۍ ځواب ورکړ نه پوهېږم خورې ګناه په موږ کې ده هغه مو ډېر خفه کړی
هغه دومره ضدي شوی چې ښایي هغه نور له موږ سره هیڅ اړیکه ونه ساتي او نه زما کوم عذر ومني. له هغې نه یې خدای پاماني واخیسته او د خواخوږۍ مننه یې ترې وکړه. په لاره کې امان په داسې حال کې چې سترګې ښکته اچولې وي مور ته یې ویل: مورې، ساجد ماما زموږ عذر ځکه ونه مانه چې هغه زموږ په اړه فکر کوي چې هسې هم پلار مړ شوی دی، نو دوی به هم زموږ په اوږو بار شي، هر څه به زما غاړې ته راولویږي. خو مورې ته خفه کېږه مه، زه نور ښوونځی پرېږدم او لاسي ګاډۍ به ګرځوم، دومره به پیدا کوو چې له سواله پرې خلاص یو. مورې په غوسې سره ورته وکتل او وی ویل: چوپ شه چې نورې خبرې ونه کړې، د هر څه ستا د لاسه وشول. که تا پولیسو ته له هغه نه شکایت نه وی کړی نو اوس به ولې داسې کېده؟ هغه ځواب ورکړ: مورې، ما یوازې حقیقت ورته ووایه، ما د دې لپاره پولیسو ته نه ویل چې هغه دې ونیسي او نه مې دا فکر کوو چې زما دا خبره به د هغه د بندي کېدو لامل شي. مورې، خیر دی چې زموږ پلار مړ شوی، خیر دی چې ماما هم را وشړلو، خو خدای خو را سره دی، هغه زموږ نه بلکې د ټول مخلوق ساتونکی دی. ګلالۍ د هغه د خبرو څخه پوهه شوه چې امان هم له دغې پیښې څخه ډېر ځورېږي، ځان ورته خجالت ښکاري او د مور حالات هم هغه خفه کوي. نو زړه یې پرې وسوځېد، ټنډه یې ورته ویړه کړه او په خندني ډول یې ورته ویل: هو زویه، که له موږ سره هیڅوک نشته، خدای خو لرو. دوی په همدې خبرو کې کور ته ورسېدل، سره له دې چې امان لا کوچنی و خو د ماما خبرو دومره احساساتي کړی و چې ټوله شپه یې په دې اړه په فکر کولو تیره کړه چې په څه ډول د مور او کوچني ورور لپاره نفقه پیدا کړي او کومې چارې ته لاس واچوي. سهار د امان د کور دروازه وټکېده. ګلالۍ پر امان غږ وکړ: ورشه، څوک دروازه ټکوي؟ امان ورته وویل: ګورم یې مورې. امان تر دروازې ورسېده. هغه چې دروازه خلاصه کړه نو ویې کتل چې د خالد په نوم یو ټولګیوالی ولاړ دی. خالد په ټولګي کې د امان یو ښه ملګری و. هغه ځکه د امان سره ملګرتیا کوله چې امان په درسونو کې ډېر تکړه و او له خالد سره به یې تل مرسته کوله. امان خالد ته ستړي مشي ورکړه او وی ویل: راځه دننه راشه. خالد ځواب ورکړ: نه امان وروره، دننه نه درځم، زه راغلی یم چې یو زیری درکړم. امان په احساساتي ډول ویل: ژر شه راته ووایه تا څه ډول زیری راوړی دی؟ خالد ویل: شیریني خو به لري که نه؟ امان ځواب ورکړ: هو خامخا. خالد له جیب نه اطلاعنامه راوباسله، امان ته یې ونیوله او وی ویل: مبارک دې شه، ته په شپږم ټولګي کې اول نمره شوی یې. امان اطلاعنامه ترې واخیسته خو هیڅ د خوښۍ نښې په مخ کې ښکاره نه شوې. خالد ترې وپوښتل: دا په تا څه شوي دي؟ ته خو هیڅ خوشحاله نه شوې او رښتیا د اطلاعنامو د ویشلو په ورځ ولې نه وې راغلی؟ امان ورته ژړغونی شو او وی ویل: پلار مې مړ و، یوه کوچنۍ خور مې هم مړه شوه، دوه مړي مو له کوره په یوه ورځ ووتل. خوښ ځکه نه شوم چې له ما څخه ښوونځی پاتې شي. د کور مشري نوره زما غاړې ته راولوېده. خالد په زړه سوان نظر سترګې پکې ونیوې او وی ویل: امانه چورت مه خرابوه، زما د پلار کاروبار شکر دی ډېر ښه دی، زه به خبره ورسره وکړم، هغه به مرسته در سره وکړي، ته باید له ښوونځي څخه پاتې نه شي. امان د خالد د لاس د مننې په ډول ټینګ ونیو او وی ویل: نه خالد وروره، زموږ ستونزې د یوې ورځې یا یوې میاشتې او یوه کال خبره نه ده چې ستا د پلار مرسته مو وژغوري. له بلې خوا زما هم نه خوښیږي چې بل ته لاس ونیسم، زه باید یو کاروبار ځان ته برابر کړم. خالد په مسکا سره وویل: امانه زما پلار به پر تاسو هیڅ احسان وانه چوي، ځکه هغه دومره شته لري چې یوازې په زکات هم ستاسو ګزاره کیدای شي. امان ورته وویل: خو تاسو خپل پلار ته ونه وایي، زه یو ځل خپل ځان ازمیم، که کور مې ونه شو چلولی بیا تا ته وایم. ښه سمه ده، خو ښوونځي ته راشي. خالد دا وویل او حرکت یې وکړ او امان له اطلاعنامې سره کور ته ستون شو. اطلاعنامه یو ځای په کوټه کې پټه کېښوده چې مور یې ونه ویني، خو چې له کوټې نه بیرته بهر شو نو مور یې غږ پرې وکړ: امانه زویه څوک و؟ هغه ځواب ورکړ: ملګری مې و. هغې بیا وپوښتل: څه یې ویل؟ امان وویل: په ښوونځي کې زما د ناکامۍ زیری راوړی و. ګلالۍ په حیرانۍ سره وویل: دروغ مه وایه، زما زړه ته نه لویږي چې زما زوی دې ناکام شوی وي.
امان ورته وویل هو مورې ستاسې خبره خو سمه ده خو کله داسې هم پیښیږي چې د یوې باهمته مور زوی دې هم د ناکامۍ مزه وڅکي او دا ډیره ښه شوه چې بریالی نه شوم اوس به مې په ښوونځي پسې زړه هم نه خوږیږي زه سبا یو لاسي ګاډی پیدا کوم او خپله مزدوري پیل کوم ګلالۍ پوهېده چې زوی خپله ناکامي د دې لپاره ورته ښایي چې دی له کار کولو څخه منع نه کړي ځکه مور ته خپل زوی تر بل هر چا ښه معلوم وي خو هغې ته هم بله چاره نه تر سترګو کېده له زړه نه یې تورې وینې څڅېدې خو د پانډ او پړانګ ترمنځ وه خو د هغې مسؤلیت له مخې چې یوه مور یې د اولاد په وړاندې لري نو امان ته چوپه پاتې شوه دا یې په خوله نه راتلل چې هغې ته ووایي ته ښوونځی پرېږده ځکه چې د مور له خولې دغه خبره هغې د ځان لپاره مناسبه نه بلله خو امان چې هم یو ډیر زیرک ماشوم و د مور او پلار تربیه یې په سمه توګه اخیستې وه نو د خپلې مور چوپتیا یې درک کوله او په معنا یې پوهېده بل سهار یې لاسي ګاډۍ واخیسته بازار ته ولاړ او تر بېګا پورې 100 افغانۍ مزدوري وکړه او کله چې کور ته ستون شو نو مور ته یې ویل ها مورې دا واخله نن مې 100 روپۍ وګټلې اوله ورځ مې وه سبا به تر دې هم ډېرې پیسې وګټم خدای خو ډېر لوی دی زموږ چاره به وکړي که سپوره ډوډۍ هم ولرو ښه به وي خو چې بل چاته له لاس غځونې څخه خلاص یو مور یې چې پیسې ترې واخیستې لومړی یې ښکل کړ بیا یې ورته وویل ته مې ډېر غیرتي زوی یې خدای غیرتي دی او د غیرتي خلکو مل دی خدای به دې ډېر لوړ کړي زویه د دې وروسته د امان همدا دنده شوه هغه به هر سهار ووته او بېګا ناوخته به کور ته ستنېده 100 روپۍ به یې ګټلې خو یوازې د کور وچه ډوډۍ به پرې کېده کله کله خو به چې کوم یو د کورنۍ غړی پکې ناروغ شو نو چې ډوډۍ ته به هم پیسې نه پاتې کېدې کله کله خو به چې کوم یو د کورنۍ غړی پکې ناروغ شو نو وچې ډوډۍ ته به هم پیسې نه پاتې کېدې ماښام به چې امان څومره پیسې واخیستې نو په هغې به یې وچه ډوډۍ واخیسته او کور ته به یې یوړه کله کله خو به چې امان مازدیګر وختي له کاره راغې نو خپل ښکاري ټوپک به یې د ځان سره واخیست د نښې په ویشتلو کې خو هسې هم دومره ماهر و چې هغه د چا خبره ګل به یې نه خطا کوه لږه شیبه وروسته به یې ډېرې حلالې مرغۍ وویشتلې کور ته به یې راوړې ماشومانو ته به یې کباب کړې یوه ورځ امان ښار ته ګاډۍ روانه کړې وه خو د سهار نه تر مازدیګر ورته هیڅ کار پیدا نه شو مازدیګر یو چا ورته کراچۍ په 10 لرګیو بار کړه د باروالا کور 1 کیلومتر له ښار څخه لرې و 50 روپۍ ورسره وکړې امان کراچۍ روانه کړه چې لږ مخې ته ولاړ کراچۍ ترې واوښته ځکه هغه ډېر کم عمره وجود یې کمزوری و په وړلو یې زور نه رسېده د لرګیو مالک ګاډۍ ورسره بار کړه لږ وړاندې بیا له امان څخه کراچۍ واوښته باروالا ښه په غوسه شو ځکه چې ډېر پرې ناوخته و خو غوسه یې وزغمله ځکه چې په دې وخت کې بل ګاډیوال نه پیدا کېده دوهم ځل هم د لرګیو مالک ګاډۍ ورسره بار کړه امان ښه پوهېده چې د بار په وړلو یې زور نه رسېږي خو مجبوره و 1 روپۍ ورسره نه وه چې کور ته ډوډۍ پرې واخلي د لرګیو مالک هم په زړه ورته پوخ شوی و خو خپله غوسه یې زغمله لږ وړاندې له امان نه بیا کراچۍ واوښته دا ځل نو د لرګیو مالک خپله غوسه ونه شوه زغملی امان ته ورنږدې شو څو څپېړې یې واهه او ورته ویې ویل بې تربیه احمقه چې بار نه شي وړی نو کراچۍ ولې راوباسي ته په ځان هم ریشخند وهي او په نورو هم ته دا وخت وګوره چې ماښام تیاره کېږي او د تا دا مسخري وګوره امان ورته وژړل او په ژړغوني اواز یې ویل مه مې وهه یتیم یمه پلار نه لرم څه وکړم چې مجبوري نه وی په دې تور ماښام کې مې له ګاډۍ نه څه غوښتل د لرګیو والا چې ډېر احساساتي شوی و نه یې د ښې او بدې خبرې توپیر کوی شو او نه یې پر امان زړه سوی راغی په قهرجنه لهجه یې ورته ویل ځه نور دې هم وهم یتیم یې موږ ټول یتیمان یو که کومه بله پلمه درځي هغه هم وکړه امان خپله ګاډۍ ترې په ډېره ناهیلۍ را روانه کړه کله کله به یې په شا هم ور وکتل چې کیدای شي د هغه زړه سوی پرې راشي که ټولې نه وي نیمایي پیسې خو به ورکړي خو هغه د خپلو لرګیو وړلو دپاره په فکر کې ډوب و د ده لور ته یې پام هم نه و امان ډېر ناوخته کور ته ورسېد ورور او وړه خور یې په ولږې ویده شوي وو مور یې ویښه وه او د دې انتظار یې کوه امان ټوله کیسه ورته وکړه خو ګلالۍ ډاډګیرنه ورکړه او ورته ویې ویل خیر دی زویه سبا به کار پیدا شي ماشومان هسې هم ویده شوي دي او زما زړه ته ډوډۍ نه کېږي لږه شیبه وروسته دوی دواړه هم وږي پرېوتل
د امان مور چې د خپل تقدیر څخه به یې تل رضایت ښود او د کړاوونو سره بلده وه لږه شیبه وروسته ویده شوه. خو د امان په ذهن کې د تېرې شوې پیښې انځورونه تلل راتلل. د لرګیو والا قهرجنه څېره به یې مخې ته راتله. خوب یې ترې وړی و چې کله به یې سترګې سره ورغلي نو هماغه سړی به یې په خوب کې ولید چې دی په څپېړو وهي. بېرته به یې له خوبه راویښ کړ. سهار چې رڼا خوره شوه امان پورته شو، لمونځ یې وکړ او بیا یې د لوی الله جل جلاله دربار ته لاسونه پورته کړل. خدایه ته مو وسیله جوړه کړې، خدایه له دې ګاډۍ پرته یوه بله لاره راته پیدا کړې چې د کورنۍ نفقه پرې برابره کړای شم. له لمانځه وروسته امان یو ځل بیا خپل لاسي ګاډی روان کړ. له لږ مزل وروسته یې له لرې په یوه لوټ نظر ولګېد چې باد یوه او بل لور ته وړو راوړو. امان لوټ راپورته کړ، 50 ګونو. لږه شیبه په سوچ کې شو چې څه ورسره وکړي، خو بیا یې فکر وکړ چې دا لوټ د پرونۍ نیمګړې مزدورۍ اجوره ده چې لوی الله جل جلاله په دې ډول دته ورکړه. نو په بیړه یوه نانوایي ته ولاړ، ډوډۍ یې واخیسته او بېرته یې د کور مخه ونیوه. په لاره کې به کله کله د هم شخوند پرې وهه ځکه چې شپه یې په نهاره تېروه. کور ته ورسېده، مور ته یې ډوډۍ ورکړه او د بېرته د ښار په طرف خپله ګاډۍ روانه کړه. دا چې امان تېره شپه سرګردانه او په سوچونو کې تېره کړه نو دا وخت بې خوب او ګنګه سو. کله چې ښار ته ورسېد نو د دې له ویرې چې د پرون په څېر بیا لاس تشه کور ته ستون نه شي، یوه او بل لور ته یې کتل چې ګوندې څوک وویني او په ده غږ وکړي چې سامان ورسره په ګاډۍ کې یوسي. دی د سړک یوې غاړې ته روان و چې د سړک بلې غاړې نه یو چا پرې غږ وکړ، وهلکه ګاډۍ والا تا ته وایم دلته راشه. امان د هغه کس سره نږدې یو بل د لاسي ګاډۍ والا هم ولید چې ولاړ دی، خو د هغه ګاډۍ غوښتونکې سترګې نه وې پرې لګېدلې. امان فکر وکړ چې کیدای شي هغه کس له ده څخه وار ړومبی کړي. د سړک یوه او بل لورې ته یې ونه کتل او ور منډه یې کړه. د امان منډه وه چې د سړک یوې او بلې غاړې خلکو یو درز واورېد، چغې شوې، خلکو غږ وکړ، هلی هلکي ووهه، موټر ووهه، کروزین والا ووهه. کروزین والا هم ودرېد، ډېر باجرته سړی و. هغه چې ماشوم په وینو کې سور ولید نو په بیړه یې ماشوم په غېږ کې پورته کړ، په موټر کې کېښود، حرکت یې وکړ او شیبه وروسته یې امان یوه شخصي کلینیک ته وردننه کړ او د عاجلې څانګې مسؤل ډاکټر ته یې وویل، ډاکټر صاحب هر څومره لګښت چې پرې راځي نو اندېښنه مه ورته کوئ، زه یې لنډوم خو دا ماشوم باید وژغورل شي. ډاکټرانو ډاډګیرنه ورکړه، د امان درملنه یې پیل کړه او موټر والا د روغتون مالي مسؤل ته $200 ور واچول او ویې ویل دا واخله، سبا زه واپس راځم. هغه ورته وویل حاجي صاحب تذکره او لایسنس مو هم راکړئ ځکه کیدای شي چې پولیس راشي او له موږ څخه پوښتنه وکړي. کروزین والا چې یو لوی سوداګر او خوالي نومېده او د دې ترڅنګ حاجي و نو په ورینه ټنډه یې خپله تذکره او لایسنس دواړه ورکړل او نور ترې روان شو. بل سهار چې حاجي خوانی روغتون ته ورغی نو د امان سر ته ودرېد او غږ یې پرې وکړ، بچیه څنګه یې؟ هغه ځواب ورکړ ښه یم. هغه بیا ترې وپوښتل ما پیژنې؟ امان ځواب ورکړ نه تا نه پیژنم. په دې وخت کې ډاکټر هم راغی او خوانی ترې وپوښتل ډاکټر صاحب ناروغ څنګه دی؟ هغه ځواب ورکړ ښه دی، ماښام په هوښ راغی، د ورانه هډوکی یې مات شوی و، اوس یې ټوله پښه په پلستر کې ده، تاسو کولی شئ چې هغه نن کور ته یوسئ خو پښه به یې 6 میاشتې په پلستر کې وي. حاجي خوانی د تایید په ډول وویل ښه سمه ده، تاسو ته د خدای اجر درکړي. ډاکټر له خونې څخه بهر شو او خوانی له امان څخه وپوښتل بچیه کور دې چیرته دی؟ امان فتح خان کلي کې. خوانی آیا کور مو ټلیفون لري چې د کورنۍ غړو ته مو ټلیفون وکړم؟ امان وویل نه موږ خوارانو ټلیفون له کومه کړ. خوانی پر سر لاس تیر کړ او ویې ویل بچیه له ما نه تېروتنه وشوه چې ته مې په موټر ووهلې، ما وبخه. امان ورته وویل نه کاکا تېروتنه خو زما وه چې ناڅاپه ستاسې مخې ته درولوېدم. حاجي خوانی په زړه سواندي نظر ورته وویل خیر دی ته مه خفه کېږه، هر څومره چې ته بېکاره شي نو د هغومره وخت پیسې زه درکوم. تا د ورځې څومره پیسې ګټلې؟ امان ځواب ورکړ د 100 افغانیو په شاوخوا کې. د 100 افغانیو په شاوخوا کې. خوانی ښه 6 میاشتې خو ته بېکاره کېږي،
په 6 میاشتو کې 2 روپۍ راځي. امان له لږ سوچ وروسته ځواب ورکړ 18,000. خواني ورته وویل زه به 15,000 افغانۍ تا ته درکړم، خو ته یوازې ما ته بښنه وکړه. امان ورته وویل ما ته مې مور ویلي څه شی چې انسان ته ورپېښیږي هغه د هغې په تقدیر کې لیکلی وي. دا به ما ته لیکل شوي وو، تاسو ګرم نه یې. خواني وویل وړه خوله او غټې او منظمې خبرې حیرانونکې ده. خیر زه به دې تر کوره ورسوم. سمه ده. امان ورته وویل که دا کار وکړي نو وبه مې ګټې، د مور خو به مې اوس زړه چاودلی وي. خواني د روغتون د کارګرانو په مرسته هغه موټر ته پورته کړ او حرکت یې وکړ. د امان په لارښوونه یې د هغې کور ته ورساوه او دروازه یې ټک ټک کړه. ګلالۍ ورته راووته. خواني چې هغه ولیدله نو څېره یې ورته زړه راښکونکې او په زړه پورې ښکاره شوه. ښه شېبه یې سترګې پکې زیرې کړې او بیا یې ویل آیا ته د امان مور یې؟ هغې په وارخطایۍ سره ځواب ورکړ هو زه د امان مور یم. خو خیرت دی امان چیرې دی؟ په هغې باندې څه شوي دي؟ دا وخت امان له موټره غږ پرې وکړ مورې زه روغ یم، موټر کې یم، پښه مې لږه خوږه ده. ګلالۍ ورمنډه کړه په غېږ کې ونیو. بیا یې سوداګر خواني ته مخ ور واړوه او ویې ویل هغه تا وهلی دی، خدای دې سزا درکړي. د پیسو په نشو کې غرق و. لږ خو ځمکې ته هم ګورئ. دا وخت امان د مور په خبره کې ورولوید. مورې کاکا ته څه مه وایه، هغه ډېر ښه سړی دی، له ما سره یې ډېر ښه وکړل، روغتون ته یې یوړم، بیا یې دا دی کور ته راوستلم او ټول لګښتونه هم د کړي دي. خواني غوښتل چې ځان ښه سړی وښیي او د امان د مور پاملرنه ځان ته راواړوي. نو امان ته یې ویل پرېږده بچیه، مور دې د زړه له درده خبرې کوي، اولاد خو د زیګر ټوټه وي. په رښتیا هم خواني د ګلالۍ پاملرنه ځان ته راواړوله. هغې ځان خجالت وباله. خواني ته ورنږدې شوه او د خپلو خبرو بښنه یې ترې وغوښته. خو خواني له ګلالۍ نه سترګې نه باسلې. په ځیر سره یې سترګې پکې نیولې وې. د نه هو جواب یې نه ورکوه. دا وخت د هغې په زړه کې بل څه تېرېدل. د خدای هستي ده، هسې هم کونډه ده، زړه یې په لاس راوړه. خواني له دې سوچ وروسته امان ته مخ ور واړوه او ورته ویې ویل امانه بچیه دا 50,000 افغانۍ در سره واخله او د کور ستونزې مو پرې حل کړئ. امان په حیرانۍ سره ورته ویل کاکا تا خو ویلي وو چې 25,000 افغانۍ به درکړم، اوس څنګه دومره زیاتې شوي؟ هغه ځواب ورکړ هغه وخت ما فکر کوو چې ته دروغ راته وایي او یتیم نه یې، خو اوس پوهه شوم چې پیسو ته ستاسو اړتیا ډېره ده. 2 ورځې وروسته راځم، نورې به هم درکړم. په دې پیسو ستاسې ډېر څه کېږي، خو ما ته د 50 روپیو په څیر دي. سمه ده. ګلالۍ فکر وکړ چې څومره خواخوږی انسان دی. بیا یې هم بښنه ورڅخه وغوښته او ورته ویې ویل حاجي صاحب زه نه پوهېدم چې تاسو دومره ښه انسان یاست. ما د ځینو نورو شتمنو فکر درته کړی وو، خو په رښتیا چې د یوه لاس ګوتې هم یو ډول نه وي. خوانی بیا هم چوپ شو، په یوه ژورې فکر کې ډوب شو. د ګلالۍ له یوې خبرې سره من غوښه اخیسته، په زړه کې یې تېر کړل څه چې مې غوښتل په هماغه څیر ښکار دی. بیا یې له لنډې چوپتیا وروسته ګلالۍ ته وویل تاسې له دې وروسته هیڅ فکر مه کوئ، تاسې به د خپلې کورنۍ د غړو په څیر ساتم، هره اړتیا به مو د وس برابر حل کوم. دا مې د سوداګرۍ کار دی، که اړتیا ونه ټلیفون راته وکړئ. هغه نوره په دې ژمنه خدای پاماني واخیسته چې 2 ورځې وروسته به بیا راځي او د امان پوښتنه به کوي. ماښام ګلالۍ د امان په خوا کې د لمانځه نه پس دعا کوله چې ناڅاپه امان ورته وخندل. مور یې مخ ور واړوه او ویې ویل امانه څنګه دې وخندل؟ امان ځواب ورکړ مورې ستاسې د دعا په وجه مې ماته د 2 ورځو مخکې د سهار د لمانځه دعا را یاده شوه. خدای ته مې لاسونه ونیول چې خدایه نور مې له دغې کراچۍ خلاص کړي، یوه بله وسیله راته پیدا کړي. وسیله خو بله شوه، د مزدورۍ پیسې خدای په کور کې راکړي، خو له ویرې ډکې وي. مور یې دعا پرېښوده او ورته ویې ویل بچیه خیر دې نه و پکې یاد کړی، ځکه داسې وشول. خدای د هر انسان دعا قبلوي، په ځمکه یې نه اچوي. هغه دعاګانې چې په دې نړۍ کې د انسان په خیر نه وي نو هغه ورته د آخرت لپاره په ښېګڼو کې حسابوي. دغه پیښه تا ته یو لوی درس شو، تل له خدای نه په کارونو کې خیر او سلامتی غواړه. امان ورته وویل رښتیا هم دعا مې په ډېرې عاجزۍ کړې وه، خو د خیر یاد مې پکې نه و کړی. له دې وروسته به په هر کار کې د خیر غوښتنه هم کوم. یوه ورځ بله هم تېره شوه. سهار مهال امان خپلې مور ته وویل
مورې ټوله شپه مې د پښې له خوږ په ویښه تېره کړه. ډاکټر ویلي چې که درد مو زیات نو د درد ستن ووهه. هغې ورته وویل د درد ستنه به درته له کومه کړم؟ هغې ځواب ورکړ ډاکټر په دوا کې ستنې راکړي دي، د غوښې ستنې دي، یوه ستن راته وکړه. هغې ورته وویل سمه ده، اوس به یې درته ووهم. ګلالۍ لاس په کار شوه او دا وخت دروازه وټکېده. ګلالۍ په بیړه امان ته ستن ورکړه او بیا د دروازې لورې ته لاړه. دروازه یې چې خلاصه کړه نو په خواني سترګې ولګېدې. دا ځل هغه په نوي ماډل کروزین موټر کې ورغلی و. ګلالۍ په خوله ستړي مشي ورکړه خو هغه لاس ورته ونیو. ګلالۍ خپل لاس په ټیکري کې ونغښت، بیا یې لاس ور اوږد کړ. د هغې لاس ورکول خواني ته ډېر په زړه پورې و. دا کار یې د خپل هدف یو بل بری وباله او ګلالۍ ته یې ویل زه د امان زوی پوښتنې ته راغلی یم، هغه اوس څنګه دی؟ ګلالۍ ورته وویل خدای دې خوښي درکړي، موږ ته د تقدیر په پاڼو کې همداسې لیکل شوي وو، تاسې راسره په ستونزه کې شوئ.